زه یو دکان ته د سودا لپاره ولاړم. یو شیشه‌یي ظرف مې راپورته کړل. هغه مې د لاس نه ولوېدی او مات سو. تاوان یې پر ما دی که پر دکاندار. ته چې کله دکان ته ولاړ سې د دکان نه یو شی راواخلې دا درې قسمه لري. زموږ فقها یې ذکر کوي درې قسمه لري. یو دا دی چې ته په دکان کې یو شی بغیر له اجازې راپورته کړې د دکاندار د اجازې پرته، نو که دې دا شی د لاسه ولوېدی تاوان یې پر تا دی. زده مو کړل خبره؟ جواب راکړئ. زده مو کړل؟ دوم صورت بیا دا دی، دوم ته بیا ویل کېږي صوم الشرا. صوم الشرا دا مطلب دکاندار دا په څور کوې، دکاندار وایي په 10 یا په 100 یا په 1000 ته راکه، قیمت وویل سو، ته یې رانیسې، د رانیولو لپاره یې ګورې چې راپورته دې کړي د لاسه دې ولوېدي، تاوان پر تا باندې دی، پر ګاهک باندې دی. صحیح سو؟ دریم صورت بیا هغه ته ویل کېږي صوم النظر. صوم النظر بیا دا مطلب چې ته رانیسې نه، رانیول نه وي، هسې ورته ووایې دوکانداره ته خو دا شی راکړه زه یې وګورم څنګه شی دې راوړی دي، یا راکړه بل څوک یې ګوري، دوکاندار تا ته درکوي. په دې وخت کې بیا دا شی ستا په لاس کې امانت دی، که دې د لاس څخه ولوېدی پر تا باندې تاوان نشته، د ده د جیبه تاوان دی.